وروره خبر شو چې پروازونه بندیږي دا خبره حقیقت لري او کنه د جواب په هیله دا او د کې سم ورته پوښتنې زیات خو ما سکرین شاټونه هم در سره شریک کړل او په لسګونو وایس میسیجونه او ځینې ټلیفونونه ماته راځي دوی اندېښنه لري وایي چې کم کسان اوس مهال افغانستان کې دي یا کم کسان چې دوی پلان لري چې د نورو ملکونو څخه افغانستان ته لاړ شي نو داسې څه یې اورېدلي دي چې ګواکې د افغانستان پروازونه بیرته بیا بندیږي د دې په اړه ما په کابل کې خنوردي ادارې سره تماس ونیو چونچې ما ته لازمه نه و چې ما داسې پوښتنې کړې وې خو بیا ما ویل چې خیر دی زه د یو پیره دوباره دوی سره تماس ونیسم شاید چې د دومره خلک څه وایي دوی په حقیقت کې څه اورېدلي د خنوردۍ مسؤل ویل چې په حال د پروازونو بندېدلو خبره بالکل غلطه ده دا هیڅ حقیقت نه لري او بالکل سمه خبره ده کم کسان چې اوسني حالاتو کې افغانستان ته تلل غواړي په افغانستان کې د دې ویره لري چې پروازونه به بند شي ګورئ دوستانو تاسو خپل هم لږ سوچ وکړئ داسې خو هیڅ هم نشته چې پروازونه بند شي بې وجه خو پروازونه بندیږي نه چې ډېر غټ څه ونیسي نو پروازونه خو بې وجه نه بندیږي دا کم پروازونه چې په الحال شروع دي نور شرکتونو خو په الحال پروازونه شروع کړي نه دي صرف همدا دوه د کامیرا وریانه د دې بندېدو باره کې په الحال داسې هیڅ هم نشته چې ګواکې د پروازونه دي بند شي په آینده کې پته نه لګي آینده خو که چاته معلومات کېدی نو خو ښه به وی خو آینده خو نه ماته پته لګي نه تاسو ته پته لګي چې آینده کې به څه کېږي خو په الحال چې کومه خبره ده او په الحال موږ څه وینو نو د هغې په اساس زه درته ویلی شم چې په الحال پروازونه نه بندېږي او آینده معلومات چاته کېږي نه نور ستاسو خپله خوښه ده ستاسو هم هیله کومه چې بې بنیاده خبرو خپرولو څخه ډډه وکړئ یو څه چې شوي نه وي او یو څه چې کومې مهمې سرچینې څخه خپاره شوي نه وي هغې باره کې تاسو هم څه مه وایئ نو الله دې وکړي چې د معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي که داسې څه و چې پروازونه بندېدل یا کوم بل څه خبره وه او ما ته معلومات وشول نو انشاءالله بیا زه تاسو سره شریکوم سمه ده مننه